بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم اشفاق دی. سیفټي یو نوې ویډیو سره حاضر یم. د دې چینل ویډیو تاسو ته نه بوش آی جی سی په تیاری کې د ډیپلومي ایس پی او سی ایس پی په تیاری کې مدد درکولی شي. د نه علاوه د کوم ټولو اهم مقصد دی هغه دا دی چې موږ ته د کار ځایونو کې او په کور کې د سیفټي سره د ژوند تیرولو د کار کولو طریقې سمجھ کې راشي. زموږ د نننۍ ویډیو چې کوم ټاپک دی هغه دی د ماشومانو ډوبېدل. اکثر خو ډوبېدو واقعیت ډېر زیات راځي، په سیندونو کې هم راځي، سویمنګ پول وغیره کې هم دی چې کوم دی کم بالغ افراد چې د 18 سال نه شي چا زیات عمر دی نو هغه هم اوبه وړي اکثر. خو د ماشومانو په کیسز کې چې کوم دی دا حادثې ډېر زیاتې خطرناکې ځکه چې ماشومان په ډېرو لږو اوبو کې هم ډوبېدی شي، او ځکه چې د هغوی فزیکل سټرینث یې نه خپل چې کوم بدن دی دی ډېر زیات طاقتور نه او هغوی له لمبا چل نه ورځي مدد دپاره چغې نشي وهلی، نو د هغوی په اوبو کې ډوبېدو او بیا د وفات کېدو خطرات ډېر زیات شي. مونږ مخکې یو ویډیو جوړه کړې وه ولنریبل ګروپس باندې. هغه خلک چاته چې د عامو انسانانو په مقابله کې خطرات ډېر زیات دي، نو عمر او د ولنریبلیټي یا د عمر او د خطرې ته مخامخ کېدو خپلو کې ریلیشنشپ ډېر زیات دی. اسپیشلي کوم ماشومان چې 15 کالو نه د عمر کم وي نو هغوی ته ډوبېدو ریسک ډېر زیات دی، ځکه چې هغوی د بدن دونه طاقت نه وي هغوی ځان د اوبو نه راویستی نه شي. دویم چې کومه مسله ده هغه دا ده چې د اوبو حادثې خاموشې او زر وي، تیز وي، کوایټ اینډ کویک وي. مطلب چې کله خدای مکړه ماشومان اوبو کې وغورځېږي نو هغه ډېر په خاموشۍ سره او ډېر زر وفات کېدی شي. درېیمه پکې بله ایشو دا ده چې ماشومان په ډېرو لږو اوبو کې ډوبېدی شي، وفات کېدی شي. لکه کله کله داسې حادثه کېږي چې بالټي ته ماشوم وغورځي، سر یې ښکته شي، خپې بره شي او هغه په کې چې کوم دی نو وفات شي، او هغه چې کوم دی فزیکل سټرینث یې دومره سوا نه وي باډي وړی نو هغه چې کوم دی زر وفات شي. نو لږې اوبه هم لکه په بالټي کې پرتې یا باټب وي، بعضې باترومونو کې باټبز وغیره، ایون ټایلټ چې کوم کموډ وي ته هم ماشوم غورځېدی شي او وفات کېدی شي. د دې په وجه ماشومانو کوم خلکو سره چې په کور کې ماشومان دي نو هغوی ته ډېر زیات ویجیلنټ یا هوښیار اوسېدل پکار دي. بل چې کوم حادثې کېږي نو په سویمنګ پولو کې کېږي. اکثر ماشومان سویمنګ پولو ته لمبلو له لاړ شي، یوازې لاړ شي یا چا سره یي هلته کې حادثه وشي او هغه وفات شي. نو اوس به موږ راشو د دې کنټرول میجرز ته چې دې نه بچ کېدی سړی څنګه شي. څنګه چې زموږ هایرارکي اف کنټرول د دې باندې موږ یو ویډیو جوړه کړې نو ټول نه اول خو پکار دی چې دا مسله ایلیمینیټ شي. په بالټو کې یا په باټبو کې غیر ضروري اوبه تاسو مه ږدئ. مطلب لکه یو سویمنګ پول یې چا په کور کې او مطلب لکه هغه استعمال نه وي، لکه تاسو هغه نه استعمالوئ نو هغه سویمنګ پول چې کوم دی مخې سرې سړی خالي کړي. دا رنګ د بالټو وغیره نه اوبه وباسي، نو چې اوبه نه وي دا ډوبېدو خطره به سره لري شي. دویمه طریقه دا ده بیریرز اینڈ فینسز چې کوم سویمنګ پول وغیره دي هغې ته ګیر چاپېره فینس دغه جالی لګولی شي، د اوسپنې هینډریل ټایپ څیز ولګی شي. دی دا فایده وي چې لکه ماشومان هغې کې د دروازه او تاله ورته لګولي، ماشومان غیر ضروري طور باندې چې کوم دی هغې ته نه وځي نه. د دې ماشومان ریګولر سوپرویژن هم غواړي. څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو چې کوم کورونو کې ماشومان دي نو هغه ان اټینډډ نه دي پرېښول پکار، لکه هر همیشه د نظر لاندې اصول پکار دي. بیا خصوصا هغه کورونو کې کوم کې چې سویمنګ پول یا اوبه ځای په ځای باندې پرتې داسې څیزونه چې پای کې اوبه نو که زنانه ورسره که نارینه نو هیله ماشومان د خپل نظر نه ویستل نه دي کول پکار. د دې باترومونو دروازې همیشه لاک ساتئ. یو خدا چې په بالټي کې اوبه مه ږدئ، بل کوم ماشومان چې باتروم اټینډ کولو ضرورت نه وي یا لکه مور پلار په عادت سره کوي سره 15 کاله عمر پورې نو هغه دروازې د باترومونو لاک ساتل پکار دي. ماشومان چې کوم دی سیفټي ایجوکیشن ورکول پکار دي. بار بار ته ویل پکار دي چې یاره اوبو ته باره اوبو ته نږدې تلل خطرناک دي او دا چې کوم دی په دې باندې پویول پکار دي. په د ماشومانو ته مثلا خامخا وایي چې دی سویمنګ زده کړي نو ډېر ینګر ایج نه د سویمنګ لایسنس راځي، دی ته د هغې ټریننګ ورکولی شئ. سویمنګ پول وغیره کې دی خپل ټیچرز هم یا که تاسو په خپله سویمنګ درځي نو هغه تاسو کولی شئ. سویمنګ پول کې چې کوم ډرینز وي هغې کې اکثر کله کله خپې خلي نو هغې باندې ډرینز کور پکار دی او سیفټي ډیوایسز پکار دي. خصوصي طور باندې چې کله سویمنګ پول خالي کېږي یا مطلب لکه پای کې خپل سرکولیټري پمپس لګېدلي په ډرین باندې اوبه راوباسي یا فلټر کوي او دوباره یې راوباسي نو کله کله دغه ځای چې کوم دی دې کې سکشن هم پیدا کېږي. د دې باره کې ډېر ښه معلومات چې کوم دی د ورلډ هیلث ارګنایزیشن ډراونینګ پریونشن پیج باندې شته.
امریکن اکیډمي اف پیډریاټکس په ډراونینګ پریونشن چایلډ ډراونینګ پریونشن یعنی ماشومانو نه ډوبېدو بچ کېدو لپاره یو خپل پیج دی د سی ډي سی یو پیج شته دی څه ته چې موږ سنټر اف ډیزیز کنټرول اینډ پریونشن وایو سیف کډز ورلډ وایډ دا چې کوم دی په ډراونینګ پریونشن باندې دا یو پیج هم شته دی په ویب سایټ باندې چیټ جی ټي پی نور داسې آرټیفیشل انټیلیجنس والا پیجونه دي ای ډیر زیات هیلپفل کېدی شي او د ګوګل ډیر ښه الټرنیټ کېدی شي د دې ویډیو په ډسکرپشن کې ما سه هیشټیګز جوړیږي وکي داسې ټاپک چې موږ غواړو چې پښتو ژبه کې باره خبري وشي کوم خلکو سره په کور کې ماشومان یې د انډکشن ټریننګ او ټول باکس ټاک کې دا خبرې کول پکار دي دا خول پکار دي موږ له داسې لیډرشپ لابیز پریشر ګروپس او یونینز او داسې سټانډرډز پکار دي چې هغه امپلیمنٹ شي او د ماشومانو د ډوبېدو خلاف چې مطلب کنټرول میجرز یا پریونټیو میجرز دي هغه انفورس کول کې موږ ته مدد وکړي کوم ځای کې چې سوینګ پولز وغیره نو کې داسې ساينس لګول پکار دي چې خلکو ته خطرې او د کنټرول میجرز او د ریسک باره پته لګي که تاسو سیفټي باره کې نور ویډیوز کتل غواړئ نو دا چینل سبسکرایب کړئ دا ویډیو لایک کړئ شیر کړئ کمنټس په وکړئ الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي الله پاک اصلي حفاظت کول والا دی د الله په امان السلام علیکم